رحمت الله نبیل د طالبانو په اړه ډیره غټه دعوا کړې ده چې د ملي امنیت دغه پخوانی رئیس څه ډول دعوا کړې او طالبان ورته په خبرګون کې څه ویلي راځي په دې راپور کې واورئ او خپل نظرونه هم را شریک کړئ. د جمهوریت دولت د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د طالبانو په اړه ډیره غټه دعوا کړې او ویلي دي چې د طالبانو یو ډله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې ده. رحمت الله نبیل په تاجکستان کې د طالبانو خلاف راټولې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل زه داسې راپورونه لرم چې ښایي د طالبانو یو ډله د تاکتیکي اټومي وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې ده. نبیل زیاته کړه چې طالبان کولی شي دغه وسلې د پاکستان ترلاسه کړي او یا د ترلاسه کولو لپاره انجینرانو ته پیسې ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د ښاغلي نبیل د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو، علمي شخصیتونو او د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون غونډه جوړه شوې چې د سیمې د هیوادونو استازي هم پکې موجود دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ پیل شوې چې د افغانستان پر اوسني او راتلونکي وضعیت به خبرې پکې وشي. په دغه غونډه کې د اسیا د بیلابیلو هیوادونو استازي د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت، د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. هیره دې نه وي چې تاجکستان تیر کال هم دغه ډول یوې غونډې کوربه و چې له اروپا، امریکا او اسیا څخه نږدې 200 ګډونوالو پکې د موقت حکومت پر جوړېدو او په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستان د افغانستان یوازینی ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سخت مخالفت کوي او د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې د مشرانو کوربه دی.